بسم الله الرحمن الرحیم. په خوړ کې ډېر کاڼي پراته وي، خلک په سیر پسې مرګونه لټوي. د پښتو ژبې او ادب مینوالو، ستاسو سره نن د شناخت ور د تنقید جلد د بنیادي تنقید په درېیم جز خبره کوو. اول جز خیال، دویم سټرکچر فني، او درېیم معنوي اړخ دی. نن زه ستاسو سره د ادبي تنقید په معنوي اړخ خبره کوم. دا د بنیادي تنقید درېیم جز دی. هر یو اظهار خامخا یو مقصد لري، ضرور نه ضرور یو مقصد لري. ځکه سر رقم په دې خبرو کې یا لاس رقم د دې مقصد دا دی چې ستاسو په ذهن کې زه دا خپله خبره ورکوم او د دې لپاره زه خپل تاثرات داسې پیش کړم. خلک په خبرو کې د مخ او د سترګو او د خولې په حرکاتو سکناتو کې کوشش دا کوي چې د بل سړي زړه او ذهن ته د خپل زړه او ذهن هر څه ورتوی کړي او د هغه په زړه او ذهن کې واچوي. یو اظهار بې مقصده نشي کېدی. که څوک ته خبرې کوي او څوک خپړه کوي یا سره په کټ کې ناستې خپړه کوي او ته هغه ګورې، نو د هغې نه مطلب دا شو چې د هغې خپل یو مقصد دی او هغه دا دی چې دا کمې خبرې دا زما د ذهن نه ډېرې زیاتې کمې دي او زه د دې نه اعلی ذهن لرم او د دې سره بلا اختلافات لرم او بلا اړخونه د دې داسې شته چې هغه ستاسو نه پټ دي او خالي ماته ښکاره دي. دویمه خبره دا ده چې لکه زه چې کومه خبره څوک کوي او زه خپړه کوم، نو د هغې نه مطلب دا چې زما سره دا کوم سړی ناست دی یا ما ته ګوري، نو چې دا کومې خبرې په دې جرګه کې اورېدي شي نو چې دا دې وانه اوري او دې صرف زما د خپې تماشو کې زه صرف لکه دغه کوم محسوس کوم مداخلت دی یو قسم په ذهن کې. نو زما مقصد دا دی چې موږ په مقصد خبره کوو، په معنا خبره کوو. نو یو اظهار هم د انسان یو اظهار که دې ټوخي وکړي نو د مرۍ خارق کړي او دا مرۍ د ازادۍ ځکه دې ټوخي. بیا په دې کې معنا چې کومه ده مقصد چې دی دا ادنا او اعلی. زه خبره کوم ډېره اوږده نه کوم، ډېر معمولي غوندې خبره پرې کوم. معنا د بنیادي تنقید درېیم جز دی. په لفظونو کې معنا داسې پرته وي لکه په پرهر کې درد، په سترګو کې نظر یا په ګلونو کې وږمې. د فطرت د رنګونو شوخي دا په معنا پورې داسې جوخته تړلې وي لکه په سترګو چې ټولې دنیا ښکاري، خو سترګې خپل ځان په خپله بغیر د آینې نه نشي لیدی. په آینه کې هم سترګې خپلې لیدلی شي، خو نظر په سترګو کې په نظر نه راځي. هر لفظ ته لکه پرهر سلیکي سلیکي دردونه په اوږه وي، خو بیا هم لفظونه د ګلاب ګلاب جمال د مینې د باریکیو خوشبویه وږمو د معنو ویش کوي. په کائناتو کې د نباتاتو، حیواناتو او جماداتو د هر وجودي اندام بېله بېله معنا ده. هېڅ یو څیز هم بې معنی نه دی. چې څومره موجودات دي هر یو وجود یو ځانګړې معنی لري، بلکې بېشمار مقاصد لري. حواس خمسه چې دي دا په د ادبي دنیا کې دا حواس عشره دي. حواس خمسه چې دي دا په ساینس سره دي، خو کله موږ د ادبي تنقید خبره کوو یا په تنقید خبره کوو یا په لیټریچر خبره کوو، نو موږ به بیا دا به موږ بیا لس کوو. ځکه چې دا خو بهر چې کوم دي دا مادي دي، دا ښکاره دي، دا وجودي دي. ځینې دي تجریدي لکه الهام او د دې سره طبیعت، مزاج، کیفیت، ماهیت، ادراک، دا ټول شیونه چې دي دا هم باقاعده شته او دا د احساساتو سره تعلق ساتي. نو موږ په ادبي دنیا کې چې کوو موږ معنی کله را پیدا کوو یا معنی موږ بیانوو، نو د هغې لپاره زموږ اندروني احساسات چې کوم دا خو باراني پنځه دي، خو دا پنځه دنني دي، انډکشنل دي، داسې ډیډکشنل دي. نو په دې دواړو کې لکه دا ضروري ګڼم چې د دې وضاحت هم لږ وکړم. هېڅ یو څیز هم بې معنی نه دی. چې څومره موجودات دي هر یو وجود ځانګړې معنی لري، بلکې بېشماره مقاصد لري. د کائناتي فطرت هره ذره د تحقیقات لپاره خپلې معنی د وضاحت په هکله په خپله چغې وهي.
زړه غوږونه دا خاموشه غوږونه اوري او د زړه سترګې د کائناتو په لفظونو کې دا معنی د روحاني دنني اندروني جوړو هنګامو په شکل کې ویني. هر سکونت او هر حرکت چې څنګه خپل قانون لري داسې یو معنی هم لري. یو څیز په چا څنګه ظاهر وي او په بل چا څنګه ظاهرېږي چې زمونږ د فطرت د نظارې زاویه بدله شي نو متعلقه حقیقت یوه نوې معنی مونږ ته راکوي. نو د څیز یوه معنی هم اخري حد نشي کېدی. نظریات بدلیږي نو انساني نقطه نظر هم بدلیږي. د دې سره انساني علم هم بدلیږي. هر سحر راختونکي انور د ځان سره دنیا ته نوې کشالې او مسلې راوړي. د سپوږمۍ انور ستورو دا مسلسل چکر کله خیال معنی کول غواړي او کله معنی خیال کول غواړي. عصري تقاضې موضوعات او معنی په خپل انداز کې نوي کوي رانوي کوي. د پښتو ادب د تخلیقاتو همګیره او کثیره معنی مینه ده، ارمان دی، حسن و جمال دی. دا معنی په لفظ کې د پښتو ژبې په سندرو سر دي، ټپې شوي دي او خورې شوي دي. مر اورېدل، پخلا کېدل، بیا مر اورېدل او بیا پخلا کېدل، اعتراضات، شکونه، شکایتونه، وفاګانې، بې وفایۍ او نورې ګیلې معنی د پښتو ادبیاتو د فطرت ژبه ده. ژوند یو آفاقي څیز دی، په هر چا خپله معنی څرګندول غواړي. هر څوک د زړه د تن نه د ژوند د مینې او جمال په معنا عقیده لري او یقین پرې ساتي. په ټپه، سندره یا نور ادبي لفظونو کې د چاپېره حالاتو او واقعاتو بیان ډېر په ښکلې طریقه پروت وي. تخلیقکار د دې نظارې او نندارې نه یو پرسرور او پراسرار خوند هم اخلي او دغه سرور او اسرار په اورېدونکو او لوستونکو هم د وضاحت سره معنی کوي او دا کوشش کوي چې خپل محسوس کړی خوندور احساس په وګړو هم هوبهو داسې معنی کړي لکه څنګه چې د سینس کړی دی، محسوس کړی دی. عام وګړي د ادبي تخلیق د لوستو یا اورېدو نه خوند اخلي. حسن و جمال سره د مینې اظهار پرېښلی دی. آفاقي طور د مینې اظهار د جمال سره تړلی دی، خو انفرادي طور د مینې د اظهار خپل قدر او قیمت په وګړي ډېر محدوده معنی لري. ولې چې د خپلو روایاتو او معقول په آیینه کې هېڅوک هم د تخلیقکار د تخلیقي عواملو د مینې معنی عملي کولو ته تیار نه دي. انفرادي طور د مینې دا بیان شوی انداز هېڅوک هم په خپل خاندان کې نشي برداشت کولی، ځکه دا عمل او طریقه خپل راز او پښتو کې دا عمل او طریقه خپل راز او رموز لري. ولې چې د پښتونولۍ د چوکاټ نه بار کېږي نو دا بیان د انسانیت د شان او عظمت او عزت خلاف ځي. ځکه موږ مینه افاقي طور منو، غزل او سندره اورو، خوندونه ترې هم اخلو، خو دا هر څه انفرادي طور منو. حقیقت دا دی چې موږ د مینې د معنی په دغه طریقه عملي کولو نه منکر یو. یا به دا خپل روایات نه لرو او یا به د محبت کولو دا انداز نه لرو. دواړه پالل غواړي او دا هنر پښتو، پښتونولي او سوچه، فیور، خالص ادبي مینه غواړي. دې پابنده د نقابونو او ستر پردې په شکل کې پښتو له ډېر خوندور لفظونه او خوږې معنی هم ورکړي دي. پښتانه روایاتو او مذهب دې نقابونو له ډېر شوخي ورکړې ده. پښتنو روایاتو او مذهب دې نقابونو له ډېر شوخي ورکړې ده. په دې حیا د مینې او حسن معنی نوره دلربا شوې ده او لفظونو لرې هم د نقابونو دلفریبه، دلکشه او شوخه شنګه ادا ورکړې ده. دا پښتنې لارې کوڅې د یو ډېر مقدس او بېرحمه انصاف د دستور نه ډکې دي. دا کوڅې د بېګوهاره مینې د وینې په مانو رنګ دي. دلته چې د مینې د بې احتیاطۍ د انداز نه
کمې معنی د رد عمل په شکل کې واضحه شوي دي د هغې نه بېشماره کورنۍ د دښمنۍ او تربګنۍ د اور په لمبو کې سوځېدلي دي. مینه چې د پښتو د حدونو نه وځي نو د سترګو له کېدو نه وځي. د مینې اصلي او سوچه معنی د پیغور په تنده ولګي او بیا مینتوب که د فخر خبره ښکاري خو په تهمت تور کې بدله شي، خپله معنی بایلي او په خونخورو او په خونخوره معنی کې ظاهره شي. مینه خو سر وخوري خو د مین هم د ورکېدو نوم خور شي او مینه یو بېرحمه او ناقابل برداشت معنی پیدا کړي. د چا د خویندو میندو لونو د سر تورېدو یوه غمجنه معنی پیدا کړي. د دردونو یوه غمجنه معنی پیدا کړي. د درنو او قابل احترام مشرانو د پټکو ولونه سپړي او د باوقاره ښایسته زلمي او خوږې پښتنې پېغلې د بدنامۍ او تذلیل په معنی کې ثابت شي. د پښتو ژبې ټول تخلیقکارانو ته زما له طرفه دا خواست دی چې د قلم د نوک لاندې د پښتنو د قدرونو د احترام خیال وساتئ. پښتانه روایات بېللو له مه ورکوئ. د مغربي لټریچر په ځای او د هوس په ځای مینه د عشق په صورت کې معنی کړئ او لفظونه کړئ. عشق او هوس دوه جدا څیزونه دي. هوس د جنسي عمل معنی ده او عشق د روحاني کیفیت د روماني منزل د معنی نوم دی. مینوالو هر چېرته ځئ خدای م ښاد او آباد لره. د دې وطن او د دې قام د سوکالۍ دپاره او د دې د حفاظت دپاره او د دې د ترقۍ دپاره خپل کوششونه جاري وساتئ. هر چېرته چې ښاد او آباد اوسئ په دې خپل وطن دپاره او د دې خپل قام دپاره ملا روغ لره. هر چېرته چې زما سلام منظور کړئ او په خوړ کې ډېر کاڼي پراته وي. خلک په سیر پسې ملکونه لټوي نه